دا ښار نه دی دا ښار خو یو هغه حکومت تر غاړه داسې دا تجاران نیولي دار په دار یې کړلو هسې چاپې شروع کړي دي هسې د خلکو ګدامونه ور تباه کړه الله دې دوی تباه کړي د مسلمانانو قسم عزتمند سړی پر ژړا جوړ کړی دی دا یو سړي ملګري کیسه راته کوله هغه دوکاندار لره د کرایې آل ورکړي چې دا کرایه چې د هغه راکړه هغه په دا میاشت کې 140 روپۍ که څو قسم په خدای که ما در دې پاخوا بچت کړ 140 روپۍ نو زه به تا ته 100 روپۍ ته کرایه د کومې خوا درکوم زموږ په دې ښار کې علاحده د حکومت ته خوا و دا چرګان والا چې ویل پر کیلو باندې پر کیلو زه تا 10 روپۍ غواړم 10 روپۍ راوړه بیا تا ته اجازه ده نو هلته چې 10 روپۍ ته درته ورکوي هلته ټیکسونه ورکوي هلته تیل ګران دي اخر را ولاړ شي بیا څه چم کوي تجاران د پنجاب پسې مردار سوي چرګان راوړي بیا د لې خرڅوي نو اجازه ده ولې اجازه ده ځکه دته پیسې ورکوي دته پیسې ورکوي ته خپلې پیسې اخله نور ما و کار سره پرېږده زموږ دا ښار ډېر در په دره دی